السلام علیکم. زمونږ نننۍ ویډیو د داسې ځایونو مبارکې ده چې عام خلک ورته نشي ورتلی. اول نمبر رشیا تونل. دا تونل د پولانډ په غرونو کې موجود دی. دا تونل د جرمني حکومت لخوا نه په دویم جنگ جهاني کې جوړ شوی دی چې دا تونل یې د خفیه اپریشن لپاره جوړ کړی و او دا تونل یې په مکمل ډول سره نه دی جوړ کړی، لیکن تر اوسه پورې دا معلومه نه شوه چې په دې تونل کې اصلاً کیدی څه، او دا تونل اوس د حکومت لخوا نه اوس بند دی. که چیرې دې تونل ته څوک ننوتل غواړي هغه به د حکومت څخه اجازه اخلي. یو ځل دې تونل ته دوه ملګري ننوتي وو. کله چې لږ مخکې لاړل نو هغوی یو داسې یو شی ولیده چې بالکل حیرانه شول. نور تاسو په دې ویډیو کې لیدلی شئ. دوهم نمبر د ډیسنټ. یو هلک دی چې نوم یې نیک دی او د روس اوسېدونکی دی. هغې همدا کار دی پخواني او ویرونکي ځایونو ته لاړ شي. یو ځل هغه یو تونل ته ننوته چې په اړه یې معلومات ترسره کړي، لیکن هغه تونل ډېر زیات تنګ و. نو هغې به داسې کار کوو چې خپل بیک به یې مخکې ټیل وهل او حرکت به یې کولو، او هغې سره یو ملګری هم روان و. کله چې لږ مخکې لاړل نو نیک خپل ملګري ته آواز وکړ، نو د ملګري خوا نه هیڅ جواب رانغی. اوس نو نیک په دې تونل کې ځان ته و، هغه نور هم ویرېده او پرېکړه یې وکړه چې هغه به مخکې هم ځي. یو څه وخت وروسته هغې سره یو داسې کار وشو چې هغې به سوچ هم نه و کړی، ځکه چې د هغې کیمرې او لایټ یې کار پرېښوسته او هغې باندې په هغې ځای کې د تیږې ګوزارونه هم وشول. نو نیک دا سوچ وکړ چې له دې ځای څخه وتل به بهتره وي. کله چې هغه خپل بیگ ته بیرته راتاو شو نو د هغې بیگ چا خلاص کړی و او سامان یې ورته بهر راویستلی و. اوس نو په دې ویډیو کې زه تاسو داسې یو ځای ښیم چې تاسو به حیران ورته پاتې شئ. دریم نمبر ګریف انکاونټر. په کاناډا کې یو هسپتال و چې د لیونیانو علاج پکې کېده. په دې هسپتال کې داسې بې درده علاج کېدو چې ډېرو خلکو د خپل ژوند لاسه ورکړی و. په دې هسپتال کې ډېر زیات مړه شوي دي چې موږ یې سوچ هم نشو کولی. د حکومت لخوا نه دا هسپتال بند کړی شو. یو ځل 3 ملګري دې هسپتال ته لاړل، لیکن د یو څه وخت وروسته یو ملګری له دوی څخه ورک شو. بیا نو دوی 2 ملګرو فیصله وکړه چې باید خپل ملګری بیرته پیدا کړي. کله چې هغوی د هسپتال زیرزمینۍ ته لاړل نو هغوی داسې سوچ کړی هم نه و چې هغوی سره به داسې یو څه کیږي. تاسو په دې ویډیو کې لیدلی شئ. دا واقعه هم د کاناډا ده. هلته یو هلک اوسېدو. هغې د یو تونل څخه شکایت وکړ چې دې تونل څخه اوازونه راځي، لیکن د دې خبرې ته چا غوږ ونه نیوه. نو دې هلک د خپلو ملګرو سره پرېکړه وکړه چې دې تونل ته به داخل شي، او کله چې دوی خپل ملګرو سره دې تونل ته داخل شو نو هغې نه بعد چې څه کېږي هغه تاسو په دې ویډیو کې وګورئ. Sounds like, what, is that wind? I don't know if you can hear that on the camera. Do you hear that? It stopped.
Oh, I don't know what that is. That doesn't sound like wind, but لایک کمنټ او شیر درنه هیر نشي او که چیرې تاسو تر اوسه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو له زاره سره یې سبسکرایب کړئ